څه په هنر دې په ما بل ورته جولۍ وهله څه په هنر دې په ما بل ورته جولۍ وهله ما پورې سر نه و او تا راته پګړۍ وهله څه په هنر دې په ما بل ورته جولۍ وهله ما پورې سر نه و او تا راته پګړۍ وهله موږ د ټوپک خلاف د زړه له زخمه کار اخیسته موږ د ټوپک خلاف د زړه له زخمه کار اخیسته موږ په سو وسویلو باندې نړۍ وهله موږ د ټوپک خلاف د زړه له زخمه کار اخیسته موږ په سو وسویلو باندې نړۍ وهله او حوصلې ماتې وړمه زړه زړه کې سودا وړمه تا ته درګورم خپلې خاورې په هوا وړمه حوصلې ماتې وړمه زړه زړه کې سودا وړمه تا ته درګورم خپلې خاورې په هوا وړمه زه کتابونه کور ته نه راوړم روپۍ راوړمه زه کتابونه خرڅومه پرې ډوډۍ اخلمه زه کتابونه خرڅومه پرې ډوډۍ اخلمه زه ښایستونه په بلا ولم غذا وړمه او شعر دی چې ذکر کوه تاجود کوه وینې سیلاب مه وینه ذکر کوه منظر صاحب ذکر کوه تاجود کوه وینې سیلاب مه وینه هر چاته وایه چې جنت له دې په شا وړمه ذکر کوه تاجود کوه وینې سیلاب مه وینه هر چاته وایه چې جنت له دې په شا وړمه دا که حتما د ملایکو له دیوانه نه وي باید چې بیا خو د دې مخ دومره روښانه نه وي او په معذرت سره یو شعر دی چې دا که حتما د ملایکو له دیوانه نه وي باید چې بیا خو د دې مخ دومره روښانه نه وي اوې غاړه به ته راکړي کوکۍ به له بل ښکلې واخلم د چا د کور واړه سودا له یو دوکانه نه وي غاړه به ته راکړي غاړه به ته راکړي کوکۍ به له بل ښکلې واخلم د چا د کور واړه سودا له یو دوکانه نه وي زمونږ د زړونو تړون وګوره چې شپې له راځي زمونږ د زړونو تړون وګوره چې شپې له راځي خوشبوی راشي او هغه لاره روانه نه وي زمونږ د زړونو تړون وګوره مننه زمونږ د زړونو تړون وګوره چې شپې له راځي خوشبوی راشي او هغه لاره روانه نه وي اخیری کې تازه غزل دی را سره بالکل چې دا چې ستا څانګو زلفو ته وبال نه وایم دا چې ستا څانګو زلفو ته وبال نه وایم شاید چې زه په تا مین یمه خو حال نه وایم او خبره واوره محمود ایاز صاحب خبره واوره دا وطن آزاد دی نه دی آزاد خبره واوره دا وطن آزاد دی نه دی آزاد زه بیرغونو جګولو ته کمال نه وایم اوس تجربه وشوه تمهید د محبت نکدمه اوس تجربه وشوه تمهید د محبت نکدمه اوس بوسې غواړم اوس چاته د دسمال نه وایم اوس تجربه وشوه مننه اوس تجربه وشوه تمهید د محبت نکدمه اوس بوسې غواړم اوس چاته د دسمال نه وایم او ته ما انسان نه مني حد مې تر اټک نه مني ته ما انسان نه مني حد مې تر اټک نه مني زه حق لرم چې شیرونه د اقبال نه وایم مننه ته ما انسان نه مني حد مې تر اټک نه مني زه حق لرم چې شیرونه د اقبال نه وایم او بخنه غواړم خطا کې مې سترګه کووخه بخنه غواړم خطا کې مې سترګه کووخه زه ستا په حسن باندې هیڅ څه دا محال نه وایم بخنه غواړم خطا کې مې سترګه کووخه زه ستا په حسن باندې هیڅ څه دا محال نه وایم او رنګ به یې تور وي ژبه توره عقیده هم توره رنګ به یې تور وي ژبه توره عقیده هم توره غزله نورې درته نښې د دجال نه وایم مننه څو شعر دي چې د زړه په زخم به د زهرو پیالۍ وشیندمه د زړه په زخم به د زهرو پیالۍ وشیندمه ستا په ډولۍ به یو څو ماتې روپۍ وشیندمه او بیا چې وجود را ټولوم ماتې ټوټې ټولوم
د زړه په زخم به د زهرو پیالۍ وشیندمه ستا په ډولۍ به یو څو ماتې روپۍ وشیندمه بیا چې وجود را ټولوم ماتې ټوټې ټولوم زه په اتڼ کې ځان په دومره مستۍ وشیندمه او څو عالمې جنکۍ په حوالات کې څو عالمې جنکۍ په حوالات کې یو څو هیلې مقدسې زما ذات کې دا دی اوس په تهجدو غږېدمه دا دی اوس په تهجدو غږېدمه د یو ښکلي سره ناستو مجموعات کې دا دی اوس په تهجدو غږېدمه د یو ښکلي سره ناستو مجموعات کې او منظر صاحب دی ولس لیدل د وینو سیلابونه دی ولس لیدل د وینو سیلابونه مګر بیا هم مشغول په تسبیحات کې دی ولس لیدل د وینو سیلابونه مګر بیا هم مشغول په تسبیحات کې او شعر پکې دی چې څه معنی ده د کواغبات رابه څه معنی ده د کواغبات رابه مولا جانه څنګه خاندي دویم رکعت کې که زه حسین یم نو دنیا نیزه نیزه ولیده زما له ژونده چاته دومره المیه ولیده ویل یې ستا دا یو وخت په پلاستیکي ولیده ویل مې ستاسو د بارودو کارخانه ولیده که زه حسین یم نو دنیا نیزه نیزه ولیده زما له ژونده چاته دومره المیه ولیده ویل یې ستا دا یو وخت په پلاستیکي ولیده ویل مې ستاسو د بارودو کارخانه ولیده نور به دغه دوه شعره درته وایم په دغې به ختم کړمه کیفیت دومره نږدې یمه دروړی د وجود خوشبو دې هم را باندې لګي مسلمانه یو سړي داسې رنځور کړم چې 50,000 درهم را باندې لګي او مسلمانه یو سړي داسې رنځور کړم چې 50,000 درهم را باندې لګي او دا هلک دکان ته مه راولي خدایه د هندوي زوی مرهم را باندې لګي دا هلک دکان ته مه راولي خدایه د هندوي زوی مرهم را باندې لګي هره چاره په پیسه نه وه خالقه زمونږ دا ژبه هم زده نه وه خالقه حوره ښکلې وه مزه یې راکوله خو ارمان دې پښتنه نه وه خالقه حوره ښکلې وه مزه یې راکوله خو ارمان دې پښتنه نه وه خالقه د زکات پیسې مې ځکه نه ویشلې چې زما سره کیمره نه وه خالقه مننه یاره